نورو ګڼو هیوادونو په څیر دلته په افغانستان کې هم د امریکا د ټاکنو له پایلو وروسته غبرګونونه وښودل شول. افغان ولسمشر محمد اشرف غني جوبایډن او د نوموړي لومړی مرستیال ته د مبارکۍ ترڅنګ ویلي چې هیواد یې د ترهګرۍ ضد په مبارزه او افغانستان ته د سولې په راتلو کې د امریکا مهم ملګری دی. د ملي مصالحې شورا مشر ډاکټر عبدالله هم ښاغلي بایدن ته مبارکي ویلې او بل دا چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم جو بایدن ته د مبارکۍ ترڅنګ ویلي چې ښاغلی بایدن د یووالي او ښه والي په لټه کې دی او دا هغه څه دي چې افغانستان ورته اوس ډیره اړتیا لري. که د عامو افغانانو غبرګونونو ته وګورو نو ځینې هیلهمند یا فکر کوي چې په امریکا کې د حکومت په بدلیدو سره ښایي دلته په افغانستان کې په حالاتو کې هم مثبت بدلون راسي، خو ځینې نور بیا وایي که جو بایدن وي که ټرمپ وي د افغانستان په تړاو د امریکا په سیاست کې بدلون نه راځي. د بایدن کامیابیدل فکر کوم چې افغانستان ته به هیڅ ګټه ونه رسوي، ځکه بایدن هم د ټرمپ په شان د افغانستان په اړه یو شان نظر لري. امریکا په سیاست کې کېدای شي ډیر بدلون رانشي او افغانستان اوس د امریکا په سیاسي محراق کې نه دی او تقریبا د امریکا لخوا نه هیر شوی دی. دا چې طالبان د امریکا په ټاکنو کې د جو بایدن د بریالي کېدو په تړاو څه غبرګون لري، په دوحه کې مې د طالبانو د سیاسي دفتر له ویاند محمدنعیم سره په دې اړه خبرې کړې دي. دا نو نړۍ کې معمول دی د هیوادونو داخلي تغیرات چې راځي وخت په وخت باندې زموږ هیله دا ده چې د هیوادونو داخلي تغیرات هغه زموږ د هیواد په اړه باندې مثبت اغیز ولري. څه فکر کوئ د امریکا لید به ستاسو په تړاو هماغه د ټرمپ لید وي که د جو بایدن په راتګ سره به تغییر وکړي؟ په دې اړه مهمه خبره دا ده چې د افغانستان د شل کلنه کومه جګړه چې روانه ده د پټکۍ کې بودی شي چې دلته د بهرني قوتونه راغلي وو، خارجي قوتونه او د زموږ هیواد اشغال کړی وو. په دې اړه باندې د امریکا سره یو توافق وشو. نو زموږ هیله دا ده چې همدغه توافق په همدغه شکل باندې دوام ولري، ځکه چې دا د ټولو په ګټه باندې دی، هم د افغانستان د ولس په ګټه باندې دی او هم د امریکې د ولس په ګټه دی. موږ خپله هیله ومه دا ده چې دغه توافقنامه چې کومه په صحیح شکل باندې لکه څنګه چې روانه ده همدغه شکل باندې عملي شي، تطبیق شي او پایلې دا په یو مثبته پایله ولري. نو ډاکټر صاحب دا هغه څه دي چې تاسې د امریکا نه هیله لرئ، خو څه حس کوئ چې جو بایدن راسي نو د تاسو په تړاو د امریکا لید کې به څه تغییر راسي؟ ما مخکې وویل چې زموږ هیله دا ده چې په دې اړه باندې کوم تغییر نه وي او زموږ د هیواد په حالاتو په اړه باندې چې د مثبت لوري باندې روان وي او کوم منفي اغېز ونه لري. ډاکټر صاحب د هوکړې خبره مو یاده کړله، همدا د سولې خبرې تړون د امریکا او ستاسو ترمنځ ناستو باندې که بیرته له سره غور وشي د بدلونونو وړاندیز وشي، تاسې یې منئ؟ ما وویل زموږ تر اوسه پورې داسې هیله ده چې دغه په همدغه شکل باندې روان وي. یعنې که د بدلونونو وړاندیز وسي بیا یې نه منئ؟ د نه منلو خبره خو تر اوسه دا فرضیات دي، نو هغه په وخت کې شي چې کله شی بالفعل محسوس شي یو شی ولیدل شي، نو تر اوسه پورې فرضیات دي او زموږ هیله ما ویل چې دغه ده په دې اړه باندې کوم تغیرات رانشي او دغه پروسه په همدغه شکل باندې مخته روانه وي. زلمی خلیلزاد د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی ده، هغه د جمهوري پالو غړی ده، شاید دیموکراتان یې ګوښه کړي، د هغه نشتوالی به دغه د سولې پر روان بهیر څه اغېزه وکړي. تاسو څه فکر کوئ؟ ما وختي وویل چې دا اصلا کومه توافقنامه چې شوې ده د افغانستان د اسلامي امارات او د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت تر مابین شوې ده. نو طبعا تغیرات خو معمول دی، په هر ځای کې تغیرات راځي، د هر هیواد او د هر ځای کې داخلي تغیرات ښکته پورته کېږي، مګر کوم توافقات چې شوي وي هغه د حکومت سره شوي وي. په طبیعي شکل طبیعي خبره ده چې حکومتونه او نظامونه بیا متحدات ته ملتزم وي